السلام علیکم دوستانو، تاسو ته یو نوی ویډیو کې بیا هم ښه راغلاست وایم. راځئ چې په دې ویډیو کې تاسو سره د سالګرې کیک جوړولو یوه اسانه طریقه شریکه کړم. په یو کاسه کې به 4 دانې د کوټې په حرارت هګۍ او 200 ګرامه بوره واچوئ او یو برقي مکسر سره به تقریبا 15 دقیقو لپاره ښه مکس کړئ. دا یوه ډېره مهمه مرحله ده، یعنې دا دواړه مواد چې څومره ښه مکس کړئ کیک به مو هماغومره ډبل او سفنجي راځي. نو تاسو کولی شئ 15 منټو پر ځای 8 یا 10 دقیقې هم مکس کړئ. ورپسې به 200 ملي لیټر یا هم یو د چای د پیالې په اندازه غوړي هم پکې واچوئ او دا ټول مواد به همداسې مسلسل مکسر سره مکس کوئ هم. بیا به 200 ملي لیټر شیدې هم پکې واچوئ. ورپسې به یوه قاشقه د ونیلا اکسټراکټ نه هم پکې واچوئ او سره ګډې کړئ. د ونیلا اکسټراکټ تاسې کولی شئ د خپلې خوښې د غټې یا وړې قاشقې په اندازه پکې واچوئ. که د ونیلا خوند مو ډېر خوښیږي نو کولی شئ لږ ډېر هم پکې واچوئ. بیا به یو پاکټ چې 15 ګرامه کېږي بیکینګ پوډر به هم پکې واچوئ او 300 ګرامه اوړه هم پکې واچوئ. اول به یو سپیچولا سره مکس کړئ، بیا به یو برقي مکسر سره ښه مکس کړئ چې هر څه ښه سره مکس شي او په اوړو کې هیڅ ډول غوټې پاتې نشي. ورپسې به یو وړوکی د کیک لوښی چې 20 سانتي متره وي هغه واخلئ، لاندې به یې کاغذ واچوئ چې بیا کیک په اسان ترې جدا شي او له غوړیو سره یې غوړ هم کړئ. بیا به د کیک مواد پکې واچوئ، یو 2 وارې وټکوئ چې ایر ببلز بیا پکې جوړ نشي. ورپسې به بیا تیار ګرم شوي داش کې په 180 درجو کې تقریبا 50 دقیقو نه تر 1 ساعته پورې کیږدئ چې پوخ شي. مخکې له دې چې داش نه یې وباسئ، اول به یو ډکي سره چک هم کړئ چې منځ یې ښه صحیح پوخ دی که نه. که پوخ شوي وي نو ویې باسئ، د لوښي نه جدا کړئ او پرېږدئ چې یخ شي. کیک چې کله یخ شو بیا به یې ټوټه کړئ او کریم به پرې ووهئ. پام مو وي چې مخکې له دې چې کریم پرې ووهئ کیک باید ښه صحیح یخ شوي وي. دا چې څنګه کولی شئ یو اسان ډیزاین پرې جوړ کړئ دا به بلې ویډیو کې تاسو سره شریکه کړم. نوره روانه ویډیو مه هېروئ. دوستانو هیله ده چې د اسانه د کیک پخولو طریقه مو خوښه شوې وي. که مو خوښه شوې وي لایک یې کړئ، خپل دوستانو سره شریک کړئ او که زما چینل مو تر اوسه سبسکرایب کړی نه وي نو سبسکرایب هم کړئ.